دوی دا د کشر کړی دي دا کارټنان دي راشي دا اوس دا د خالي کارټنان پنځه مازدا یو خالي کارټنان ولراله د ټولو غټ باغ چې دی هغه دغه دی څو درختې دي ګردې کې دا 12,000 سیبونه سره لیول کې هغه ځوان زه د نشي لسمه تقریبا یو 250 سندیان واکی لگیا دی اور 3 کی لگیا است تو دکھاؤ یہ بڑا گوشت ہے بھائی اچھا گوشت ہے او درته سار وخت دی چای پخې 2.5-3 کسان دي ادھر چای بناتے ہیں چیز غواړي پیسې سو 2008 دا ډبو کې ماته وبچل ډیر خوند راکړي دا سیب دی إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر دا ځوان دا دی لګیا دا قسم خوندور غټ غټ سیبونه دا دی دغه کوي دا کارټنانې چاچي السلام علیکم ستړي مشه انډیواله خیرونه سلامت تکړه شي چې ځوانه ستړي مشه خیر سلامت شي چې تکړه دا دی کریټ دی دا ټوله دا لګیا دي سیبونه ډکوي او خپلې خوندورې بدلې ورته لګېږي دا دی لګیا دي خپل سیبونه ورته ډکوي دومره خوند کوي چې ته درته وایم بدلې مو ورته لګېږي خو زه د بدلو شوقي نه یم زه د دا اوبو شوقي یم ودرې په دا ډبو کې ماته اوبه څښل ډېر خوند راکوي دا سیب دی دا سیب یې ماته ګفټ راکوي ښه تیوین څه دواړه بیا پرېنځو دغه ځوان ماته سیب ګفټ راکوي او کور یې ودان بس دا ښایسته ښایسته سیبونه خورو د ژوند مې خوند اخیستی هو خوندور ژوند دی یاره ما د خو مې یو خوندور سیب راکړه داسې خو نه مه کوه دا سیب ورکړه دا تک سور سیب دا تک ښه دا پوخ دی ښه ته اوبه راواچوه راځئ خوندور سیب او بس اوس موږ څوکه روانېږو یاران دا دي لګیا دي ټریکټر هم راغلی ټریکټر به هم در ښکاره کړو ته مې وکتلو و سیندی پښتون معلومېدی تا داسې مې وکتلو ته بیا سیندی معلومېده ته د پښتون دا سیند سره ګډ وډ دا د ټریکټر عکس کړی دي هغه یو چې مې ویلې پښتون معلومېدی خو و سیندی ته پښتون یې که سیندی دا پښتون معلومېږي خو زه سیندی یم ګډ وډ مجلسونه دي دا ټوله دا دي سیبونه ای ګورې ماشاءالله ای څومره غټې درختې دي څومره خوندور سینې دي د دازګې ده هغه مازدا ولاړه د ډکوي دا کریټونه دي دا تاسو ورته ګورئ سیبان دا ټوله دا دي ډک د دې زګې د کریټو ریټ څو دی یاره ریټ ولکړه معلوم شي دا په څو خرڅېږي دا په څو خرڅېږي دی دا پر 2000 په 1900 یو کارټن یو کارټن ته درځئ څه مې وګرځوه په دا سیبان زه خو د دا علاقې نوم څه دی دا کلاس بلا نه دا کلی نوم دا مونږ مختار صاحب کلی ښه دا ټوله دا دي لګیا دي دا ځوانان مازدا والا هم دا جوړ پخې سړی مش ټیټ یې جوړه خو نه ستړی خو نه اجي جوړ پخې جوړې روغه موړې سلامت دې تکړه ټیټ یې جوړې روغه هدي اوس چې پاره ته لګولې نه دا زه د خبرو والا خبرو والا څنګه الله دې نشي ناراضه اجي دا خالونه چیز د لپاره ولید دا مال نو بنجینی فراشه کیږي یا د لپاره کې خلک نه نه جوړه خو نه یا ما دغه لپاره ولید زمونږ ما د ملانګ کې زیارت ملانګ ښه ټیک بس ملانګ خو نه بنجونو ته به شو هي د پښینه سره پښینه ها د پښین والا سبا راسه شه درس راځي زیارت به وکړي زیارت در معلوم دی شه یو سپین چرګه واخلي په کټ مې کوی چې به ورته وخوري ابا چرګم دوړ نه خالونه تاسو هم نه راتوي چی ته پاره شه راس ګاډیم دا روانه ده کمی وس سړی نه منشي د زموږ باغ کې منشي شه آیا دی نه دا جوړ پخې څنګه شي ټیټه دی د باغ مشر ته
ښه دا کوم کلو اوس دغه کوئ دا کې تور کلوم سته قمرایم سته ها و دا د دې ریټ څو دی تور دا به 1800 ښه دغه دی دا اوس دی خرڅ کړی دی کومې ټیکه باندې یا دا ټیکه باندې د بل چا سمې اخیستی بل چا سمې ښه نو څنګه دی مارکیټ لري څه بس گزاره کوي شو ښه صحیح دغه ټوله دا د سیبونه پراته دي دا تاسو لیدئ دا زما په خیال چې کچره ده او ماشاءالله بیخي ګټې درښت یا مازدا ډکیای به در ښکاره کړمه دا مازدا څنګه ډکیږي ها دا دې کش ورکړی آرام نه آرام نه دا دې لګیا دي لوړم ځوانان ختلي دي دوی دا دې کش ورکړی دي دا تاکسمان دې خدایه چې حاجي زه در وخځېږم خواف به نه بده دی نیش خوا بده کې یار السلام علیکم هاي تیل یې ولکه زه لوډوم ته لوډر یې زه لوډر یم دا یار یو لوډوی چې کوي څوک څنګه شی هغه ځوان دا د ما پیژنې ماته په ځل افغان څنګه د دوی وتاک لم زو الته ډوډۍ دا شام په خیالو تا کوم خیالو زو ډیر خوندور سین دی درته زما یو فین دی زه څنګه رااله وای په ځل افغان ستړی مس ورخیزم د ښکارا به کوم کې را دی دغه دی دا دی زه د لیده له راوختله دا دی کریټونه دا دی دغه کوي په لیول کې دغه ځوان دی څنګه دا ستا علاوه بل یو نه شي ډکوی یاره دا خو بس یو ځای مې دا بل ملګری را سره دی دا چې دا ډېر غټ باغ دا په څه حساب یو مازدا ډکوي دا تقریبا په 4 کیلو یو کړی ښه نو ستړي به ډېر یاست او دی دوه څنګه یې مزدوري دی دی دا د زه څنګه رالم ویې پېژندلم بیا هم شیم د لیک پینځ لرم او دا درخت وګورئ ماشاءالله څومره خوندورې درختې دي دا دی مازدا سیبونه سره لیول کې هغه ځوان زه دی نشي لسمه شباب مازدا دې ته وایي که چی جوړ ته وایي لارې د سپلر لارې ها ټرک به مو ټرک دی که څه پخوانی دغه دی او زه د دا اوسه په دغه قسم دغه کې نه یم کښېنسته دا ګوریا دا هغه سر دی د ټرک او دا درخت خوندور سین دی لاندې زما هغه د دوی وتاک لاله تعالی تک مالو لاسه بلای کې دیم دا دی را سره ملاو سوای زه ستا ویلاګونه ګورم څنګه دی خوندور دی که نه ډېر خوندور دی د طرزي موږ ستا جوړول موږ ګرد کتلی دي هغه مطالعول اسلل هغه خدا دا ساوران اسمه د کچې سارا شي سارا د لیک پینځ دای لري دا څومره خوندورې درختې دي ایوبه اشه دا اوبه د چشته رواني د ناوړه دي ماشاءالله تالاب کې شټایر دی و ځکه بجلی حالت دم تالاب سته هغه دغه کچا تالاب هغه کچا تالاب پراوینه څومره خوندورې اوبه دا دي رواني ماشاءالله سین ډیر خوندور دی کلاس لاګ بیان تر دې غټ باغ بل نشته دا دی وسړی دا باغ دا دی وسړی سو کړه دی 150 سو ماشاءالله بس خدای دې روزي کې ورواچي دا سیداکې سرونه ګرځي او ډیر خوندور باغ دی ماشاءالله او په دا باغ کې سو درخت دی یاره شل زره وي دا درخت دا تقریبا 12000 دی 12000 ماشاءالله درخت دی دا سیبو ده دا جاد الخالق جوزیغه دی و دا جوزیغه دی بل ټیکدار بیا ټیکدار په ټیکا باندې په تو به خرڅي دا باغ په 2.5 کروڑ ځینواله دی شه د کال په 2.5 کروڑ ماشاءالله یا ډیر خوندور ډیر غټ باغ دی دا تاسو ورته ګورئ خوندور سیمې دا ماشاءالله تاسو ورته ګورئ دومره ډېرې زیاتې اوبه را روانې دي پر دې باندې وایي 8 دي که 10 برمې چالو دي او دا په دا ټوله وطن کې ایریا کې د ټولو غټ نه وطن غټ دی په دا ټول کله چې بلا کې د ټولو غټ باغ چې دی هغه دی څو درختې دي ګردې کې دا 12000 زم له سره چا په نستړی ولې ستړی شوی ګانې نه پنځه ګاډۍ نه روان دي ارته نو دا بیا ګاډي سره ستاسو د ګاډي نو زه خیراولم تر متروم یار غټ باغ دې بغیر کله سپلاک د سمبالېدان نه غواړي دوه ځچیر دا ته سمباله دا ګر دی یار زه مادار دی دا څنګه نور پنځه ګاډۍ دا وځ ډکی سولې ګرځي دا وځ وچ کاټنان دي پنځه ګاډۍ وچ کاټنان پاکستان دا خالي لنګری دی لنګری له څه د دې 200 کسان کار نم څه دا تاسو تر 1000 ایستل مو ګرځول
دا اوس دا د خالي کارټنان پنځه مازدا یو خالي کارټنان ولراله هغه دې چې جوړ کړي دا چې دا د سنګانو جوړې دي دوی کې ودیږي موږ جوړ کړی دا اوس 15 برمه شمشیر روان دي کومه یو دا برموله تر راځي نه شداګری په شمسي باندې چلی جنریټر هم ده راځه ما باندې ناس مجلس دا پرمونه دي ها اخو نو اینداري کومه دي اینداري اندار وز دا کاله دا شا اوس نور دا نوې سیستم روان د کار کړل سپینګر اندام نيزو ماما شا تراسه نو ده لان دا ویډیو پر ماشاءالله څومره خوندوره کړی جوړه کړې ده السلام علیکم وعلیکم کیسه ہے بھائی والله ورکا څنګه شایه پښتو دي ذکر بس گزاره کی شه خو کډی خوندوره جوړه کړې ده راځي دا ماشاءالله ډیر غټ باغ دی په ټوله کې سپلای کې د دې غټ باغ بیا بل نسته دا په خواني باوړی ده ختم ده شه دا چې بیا دی لنګر خانه ده السلام علیکم اجي جوړ په خیر ستړي مشه څنګه چې دا ستاسو دی موږ کله کا بخیر امن شاجي څنګه اکا بیا دغه بس پرتی پام کی ورور مو ملکان دي دا وبو سیستم ګرځي دوی په لاس کې دي شه دا وبو سیستم دا چې په لاس کې دي ته دغه بس ما پردی پام کوي اجي کا به مشر دی بس ناس دي نه دی واکو اختیار دلته ګرځ ما دا خبره ده دا خبره باندې په واکو اختیار ده نمبر 10 اجي تاسو عمر دی ما دوه چکه ماشاءالله د دوه اتیا کالو او ځوان مان مې د دل اولي چې تکړه و اوس ما ته څنګه منې تکړه یار اکا موږ به د شان باندې وګرځي چې دې شدا ای لنګرز گئی اشد علی سو مزدوران کار کی 200 شد چی شور پخوی شه ای سوک دی ګرد استاد خبره سره ورته اوس دا راور سدي 15 لار دا کیمرا ده ما چاچو دا تصویر کی واخلم او تصویر نه ویډیو روان دا ویډیو روان دی پښتو دی زده خبره وکړه څنګه باغ دی تراله څنګه مول تا چې راوړل مازدا چاچو د باغ چاچو کیا لایا مازدا میں صحیح کیا لایا کاٹن نے ہاں چاچو دکھاؤ دیکھ تو دکھاؤ یہ بڑا گوشت ہے بھائی اچھا گوشت کسان ہے کام ادھر کر رہا ہے گوشت ہر روز بنا ہر روز گوشت ہے بڑا چودھری کا مزدور گوشت بناتے ہیں کا مزدور ہے ہاں چودھری صاحب کا مزدور وقت محمد کا اچھا شام کو گوشت بناتے ہیں دوپہر میں دال پکاتے ہیں ہر شام گوشت اللہ مہربان سارا دن لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے بک محمد کے ساتھ چودھری ہمارا بڑا ہے اچھا صحیح ہے بس کام کرتے ہیں اجي دا باغ سو ګرځي درختي دي یار نه سم ویلای ما شپږ کال پر کړی مګر خبره دا ده چې اوس مې انګ ته پای نه دی ش ډیر غټ باغ دی یو شل د کې سل درس کړه سبحان الله اور سو برمه پر چلیږي اته برمه پر چلی ډیر غټ باغ دی اور درته ډوډۍ په خې د مزدوران لپاره هغه به مو تاسو ته درښکارا کوم وای 2.5 مزدوران کار کوي دا د تنور دی اجي دا د ورځې سو ډوډۍ په خې وسو ډوډۍ په خو وسو د یو چیم درې تلې وړه ختمه د ورځې شو 2.5 نفر به 200 شپته باندې ولانه دا اوس ټول ډوډۍ تیار ده ډوډۍ نه د مغرمه د آی یو ډوډۍ راوا شب دغه مړی می واخ مړی راکی دا پس بدنه کې سبا دا ګرم ها شروا بم راکی ته وګسی سم مړی ور سره خورو د دې سره به ډوډۍ وخوره د کلاسه پلا دی وای د ګل د غټ باغ دی بالکل به دا چودري ټیکدار باغ دی د جبدالک جوت خالق جوګزي ځان دی نه چودري په ټیکن ولې اشته اگر د باغ د پای سره پوری لیدلې دي روز پر ګرځي چې ډوټیز د کوم سمبالونه زه یار او دا باغ ډوټیز د کومندرونی به نور کار ها اجي زه خو نو الکټاپ یم لګی دا خبره ده کله پاتې خواږه نه سم کتای شه ما ډر را کړی ست سمبالوا هیڅ دی دا دی وازور دا نه اوس داګه ډوډۍ خالي او په لګو شه پر مزدور یم ها ٹھیک او درې ما بچیان دي درې بچیان و هغه او په لګي بس دا د ورسره پروت بس دا چې در چا باغ دی چې کار یو ټیکدار دی الله هغه ته د خدای نورم ورکړي دا دی تقریبا یو
2,500 سیندیان واکې لګیا دي او ټیم کې لګیا است د ډیرو خلکو روزي کې چړاو ده خدای خدای دې هغه ته نور هم ورکړي لاو سالن لاو دغه دی سالن یې راوړئ اوس به دا سالن لږ راجي ته به هم راسره خوري دی لږ راسره وخوري اوس ذایقه ګورئ څنګه سالن چاچا دا سالن جوړ کړی دی اوس بیا ذایقه یې مو ګورئ څنګه دی خوندور دی که نه درواخه راسه ته هم راسه موږ مړۍ خوړلې دا ویډیو کې دا راشي نه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا د سیندیان هم ګرده روان دي کدھر یہ تمہارا دوست ہے کیا کام کرتا ہے سیب دا نہیں گاس نہیں کٹے دا اوس دا دی ګرده یاران را روان دي سیب کار کوم بابا سیب کار کوم چھٹی ہو گئی ها چھٹی ہو گئی بھائی بیخي ډېر دی هغه خواته نور هم را روان دي څنګه څه غواړې پیسې څو 2008 2008 شی ورکړه دی لسې ودرې زه 2008 در 2008 شوي 2008 روپۍ غواړي د سور نه کیو دغټ دا هغه ما لسې یا اوس هوښیار سوی خو زه خسته لسې کوم سکاونه ولا صايغ روپۍ دې ټولې کړې شرفي شل روپۍ خو سل روپۍ ولې حالات چشکه آی چش وړې ها چی دې وړې شا بیا سوا شا کوم دی او درته سار وخت دی چای پخې 2,500 کسان دي یده چای بناته شب بیخي ډېر خلک یې را دا ډرون زه ډرون الوزوم ګرده ډرون په دې پسې الوزوم ګرده په یوز گیسه إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر مسعود ها د وزیرستان دی بس اوس موږ د سوکا زو ډیر شفان دی وکي ډیر غټ باغ هم دی د ورځي ولې لاس ګاډیان سیبونه زینځي اوس 15 ګاډي خالی وچ کاټنان سری هغه ولراله نو خوندور ویلاګ می جوړ کی تاسو لپاره می جوړ کی تاسو داسې وګي په یوټیوب پر سپورټ راکې فضل افغان چینل نوم دی هغه تراسي سبسکرایب مې کړئ خپل موټر کې